اور د هجر وسوم له یارۍ د هر چا تښتم. اور د هجر وسوم له یارۍ د هر چا تښتم. وسوم په اهاړ کې د سپوږمۍ له رڼا تښتم. چې سړی په لمر سوی نو بیا سپوږمۍ زخم دغه هیلي یا زموږ پښتانه وایي په پی سوی ماستم پکې نو دغه زده که نه ده. نو د اور د هجر وسوم له یارۍ د هر چا تښتم. یارانو کې وفا نسته راځه جلا جلای نو پرېږده بس ول هر چا محبت کېږي. وسوم په اهاړ کې د سپوږمۍ له رڼا تښتم. دا رنګه سټایل څه دی؟ دا ته وایي ځانګړی. دا په زړو شاعرانو کې نسته دا رنګ انداز. هسې نیستکارۍ سبک تر لکه بڼکم. هسې نیستکارۍ سپک تر لکه بڼک خو پزه نه بڼکه د چرګې بڼکه د یو مرغه بڼکه دا چې وار بڼکه چې بیا لنده شي نو څه معنا لري؟ نو دی وایي نیستکارۍ سپک تر لکه بڼکم شی مې نه لندېږي که په سر د دریا تښتم. که په دریا کې روان یم هم پښې مې وچ دي. نیستکاري ده نیستي ده اوس یې در واخلي چې کوم سړی پیسې نه لري پلار یې هم نه کوي مور یې هم نه کوي ورونه خو یې ګسم لیاشه ټکوي دنیا ته بیا راوځله کور چې بیا راووتی نو خو نور ذلیله دی. دغه زده که نه ده. عزت د چا ډېر وي پیسې لري نیستي یې نه وي کار یې برابر وي بیا د ورونو ورور دی د عزیزانو عزیز دی د لالا لالا دی د کاکا کاکا دی. دغه زده که نه ده. نو هغه د پښتنو خر دی چې خر نه لري خر نه ارزي. دویم وای داسې سومه لکه بڼکه که په اوبو کې روان یم هم نه لنده حالانکې بڼکه ډېر معمولي شی دی له اوبو وردی که دا لنده ده. نو دی وایي دلته نیستکاري داسې کار خراب کړی دي. زلفې یې د خیال لکه زنځیر لرم په پښو کې چېرته د دلبرو په سیرا په بیدیا تښتم. دا د یار زلفې چې دی هغه مې پښو ته لوېدلي دي چې پر هره خوا روان یم چورت مې هغه یي د ډېرې مینې خبره کوي. شا کولی نسم تل دې مخ ته دی ستا تل مې مخ وي ستا ولور ته تل چې رکیب راسي مخ په تا کړم په شا تښتم. مخامخ خو څه وې بیا درته ولاړ یم چې بل مخالف راسي بیا شا در وګرځوم بس ځم زیاته لکه وایي له هغه سره مه نه ده جوړه ما ودرس جهان ته شا و تا ته مخ کړی تا ودرس جهان ته مخ و ما ته شا کړه. رحمان بابا وایي څه ظالم سړی ما ټوله دنیا ستا دپاره یې لکه او تا بیا یې کړ زه یې لکم ټول دنیا له رواج شوم. فرق دی که نه دی په دا مزاجونو کې؟ ښه هسې د دنیا نقش و نگار راته زبون سو پښې پرې کېښوی نسم په رنګ هسې رنګ له بوریا تښتم. بوریا موږ خلک توری ورته وایي بوریا توری چټایي هم ورته وایي مزر هم ورته وایي. هاي له دغسې جوړېږي د خرما له دغه څخه له پاڼو سې جوړېږي. نو دی وایي د دغ بڅه وی ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. غالب وایي زما یار را روان دی خو نیستي دونې ډېره ده په کور کې ګسه توری نه لرم چې شوروا چوم. دا پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو وایي هسې د دنیا نقش و نگار راته زبون شه پښې پرې کښېښوی نسم هسې رنګ له بوریا تښتم. داسې خوند یې نسته له هره شی محبت کېږي. اوس دا غم را روان دی درد ما درته ویل د درد شاعر دی درد ډېر دی. سترګو د هوسۍ هم چاپېرې په هر لوري ستا له سترګو چېرته چې په غره په صحرا تښتم. هر ځای هغه حال دی مسته مې یادېږي هغه سترګې راته کېږي د مېړه سې خر ورک ویل هره غونډۍ مو تر سترګو خر کېږي. نو دغسې یو که نه یي زموږ یو شی ورک سي بیا خو نو زموږ سوچ دغه دی اشکان بیا داسې محبوب یې دغه رنګ هر شی هغه ورته ښکاره کېږي. ښه خلک هسې وایي په هر کار کې فکر ښه دی زه سکندر بې فکره په تلوار له دنیا تښتم. خلک وایي لږ سوچ لږ فکر ښه دی خو زه له دا دنیا زه بې فکره روان یم ګسه چورت نه کوم دنیا یې څه کوم. دغته وایي د دنیا بې ثباتي بې وفایي ذکر کول. دنیا موږ کوو څه که لږ هوښیاران سواستئ بیا به د دنیا مینه نه کوواستئ. که څوک لږ وپوهېدی هغه بیا د دنیا مینه نه کوي. یو څو شعرونه نور واورئ وایي کله چا خواستونه نه کوې حاتم شوې که گردن د حسد ووایې رستم شوې. حسد گردن چې ووایي حسد نه دی ښه تا کړي په سوځم زه قابله سوی ته یې نوکري تا پیدا کړي تکلیف ماڼه ته دا ګړنګن وګوره اوس بیا ولګېدی دا له ما سره کښنی لوی سوی نو څه دې چې ولګېدو شاباشۍ ورکړه ښه کار یې کړی دغته حسد وایي کله چا خواستونه نه کوې حاتم تایس وې
فکر نه کوې نو له چا شی نه غواړې نو تر دغه ښه مړانه نسته. خو دې زده کوئ که نه زده کوئ؟ نه له چا شی مه غواړئ، یو شی مه غواړئ. ته په بلا پسې زه خپله پیدا کوم. که ګردن د حسد ووایې رستم سوې، بیا نو پهلوان سوې. هغه اصلي پهلوان چې رستم یادېږي. تا چې حسد پرېښوئ، ډېر خلک به تاسو لیدلي د بل په شی خوا بده وي، او ډېر خلک به بیا تاسو لیدلي د بل په شی زړه ښي، د بل په بدې خوا بده وي. یعنی که ته ښه سوې دی خوشحاله چې ښه دی ښه سوی. زموږ ایاز لالا دلې پروت وي، ایاز لالا ته ملنګ ورالی ول سوال بسپن کوم، نو ایاز لالا له یارانو سره په ګپه دی لسایه ورکړي، هغسې روانېدی ول خدای د ډېره پوهه درکړي. ایاز لالا یې دغ ملنګ څه وویل؟ ګډي ورته ویل چې وروره میړه ملنګ ویل ول خدای د ډېره ول بیرته یې راوغواړئ، بیا یې بل لسی پوره تاوان کوي. ول ملنګه تا څه وویل؟ هغه ول ما ول خدای د ډېره پوهه درکړي. د بل لسی وراوښتې ول دا لسی لا در واخه یوه دوه بله وکړه. هغه ول کمه ول عیناس ګډي ته د هم خدای پوهه ورکړي چې کړ زه پوه سوم نو څه ګزاره به سره کوو. پوهېږئ که بیا تفصیل غواړئ بیا نو زما قدر پېژني. یو سړی پوه دی او بې عقلو ته شروع دی نو څه فایده؟ پوه سړي قدر په پوهانو کې وي، د زرو قدر په چا باندې وي؟ نو د زرګر سړي سره درک وي. ما او تا نو څه په پوه دا اصلي دي نقلي دي شی په ګډ دی نه دی په ګډ. نو دی وایي چې پوه ناست خلک ګډ پوه سي. نو دغته د هغه خلک سته په دنیا کې چې ټول خلک د ځان رنګه غواړي، د ځان رنګه یې ښه غواړي. دا صفتونه د انبیاو دي، نبیان ټول خلک ښه غوښتل. بیا الله تعالی وایي ولیان زما دوستان هغه هم دغسې دي، هغه د چا بد نه غواړي، هغه ټول ښه سي. نو اوس نو دغه خبر درته کوي شاعر، که په لږه ګرمي شا کړې واشنا ته، نور و ماته بې وفا لکه شبنم سوې. لږ خاشه واشنا ګرمي درته وکړلی خوشکه وکړه تا شاور ځه وایي لاړ څه بیا نو دی لکه شبنم چې له لمر راوختئ ته بیا فارغه یې. پرخه څه ده له لمره سره ګارېږي چې له لمر راوختئ دا نو دی وایي په لږ ګرمي فارغه شوې، نو دی یې لکه شبنم چې په لږ لمر ایله راختلی نی بیا فارغه دي. دا انداز د ده ځانګړی دی. په وفا کې که د سر لکه قلم کړ، د زمین په ورق توری د قلم سوې. وایي قلم دلته یوه معنا ده، هلته بله معنا ده. قلم معنا پرې کول. وایي که د په وفا کې سر پرې کوي نو په دنیا کې به د قلم توری سي، خلک به دې یادوي. که د په مینه کې ځان قربان کوي بیا دې خلک یادوي. او که د فرهاد رنګه ځان په تیشه مړ کړي نو بیا به خلک ملنډې په دروي لکه غالب سي درته بند دی، بیا دې نه پرېږدي. د غمژنو زړونو څه ویره له غمه، غم وتاو ته بلا شوه چې بیا غم سوې. څنګه شعر دی؟ وایي د غمجن سړي له ویره نه سي ویره. پښتانه وایي لڅ له اوبو نه ویرېږي. دغه زده که نه ده؟ سړی چې غمجن سي نو له غمه یې څه ویره ده؟ نن هم غم دی، سبا هم غم دی، بله ورځ هم غم دی، نن بیا بل کې راغلی یو ګایم نه دی. وایي چې بې غمه سوې غم هلته زور غواړي. دا زده که نه ده؟ چې ته ګرد عمر خوشحاله یې بل ورځ غم در راسي بیا ډېره ګران دی. اوس شعر واورئ معنا مې له مخ د غمجنو زړونو څه ویره له غمه، غم وتاو ته بلا شه چې بې غم شوې. اسانه سوی که نه سوی؟ غم هلته بلا کېږي چې ته بې غمه یې، په عادت وي بیا څه فرق دی؟ زه نیستکار له نیستکارۍ نه ویرېږم، له نیستۍ یې نه ویرېږه چې منعم شوې. چې ته ډېر موړ سوې بیا له نیستۍ ویرېږه. ول غریب ته څه مسله ده؟ پارون یم پیاز خوړی نن یم پیاز دی، سبا یم پیاز دی. ماړه دې غم خوري چې پارون روش وی نن بیا بوړ سوی سبا وچه ده. دغه زده که نه ده؟ نو دارنګه بیا انسان ته لږ ګرانېږي. زلفې ستا لکه سنبل پکې ولول دي، په فراق کې مې دواړه سترګې زیم سوې. زلفې سنبل رنګ ولول سوي دي او زما سترګې نم اخستی دي چې در زاړم. د آهونو باد مې هم نه دی بې ځایه، پیجو تا پرې دواړه زلفې د صنم سوې. ښه دی؟ دغته وایي فریاد کول. نو دوی وایي دا داسې دي لکه د محبوب زلفې مې په زړه پرتې دي، هغه اثرونه را روان دي تر خوله یې راکاږم. ښه د ښه خوی څښتنه غم د ژوندون مه کړه، په ښه خوی خصلت له خضره سره سم سوې. یعنی که ته ښه خوی کوې بیا ستا او د خضر علیه السلام یو فرق نسته، بیا یې غم مه کوه. اشه ما په ګډ ژوند بد نه دي کړي، بیا یا مرګی یا حساب کتاب یا قیامت بیا په ما څه فرق دی؟ اشه ما په ګډ ژوند ښه نه دي کړي نو مله مرګ هم بیا رسي، هلته حساب کتاب هم راپسې دی. موږ چې خدای پاکه بې حسابه کتاب هم وبخښې. د دغه څه مطلب دی؟
هلته موږ ډېر شیان سره لړلي دي نو اوس موږ حیرانګ خو نه کړي بې حسابه کتابه هغه یې ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره بیا د شر غم دغه خبره درته کوي نو بیا نو بې حسابه بې کتابه مو وبخښې نو دی وایي که ته ښه خوی خصلت لرې ستا او د ښځې یو فرق نشته بیا که هر رنګه زندګي ترې تا خو نوم د بېغمۍ په ځان کښېښو بیا مدام ولې دما په فکر غم سوې تا اول زه بېغمه یم بیا زما چورتونه وایه نو خو نه یې بغمه غالب وای دل لگا کے لگ گیا ان کو بھی تنہا بیٹھنا بارے اپنی بے کسی کی ہم نے پائی داد یہاں یا ازما یارم مین سوی دی اسے کڑنا است بزاړي خوان دی وکي چې د یم مین سوی زب پر مینوم نه کولم اوس د یو ځای غرق دی د یم زاړي نو ډېر ښه کار وسو چې د هم مین سوی بارے اپنی بے کسی کی ہم نے پائی داد یہاں دلې مول دی چې خدای خوار کړي هغه رنګه ذلیله مول دی په ما بې زړه شوی دل لگا کے لگ گیا ان کو بھی تنہا بیٹھنا دغه زده که نه ده نو دغه رنګه صحیح دی پښتانه خو نو بیا پور ډېر زر اخي پار شي کي د ګای ورته وکړم د پور دی که د چپ ورته وکتل هم د پور دی که د په یاري کې سمه یاري نه وکړه بیا پور درځه اخي بیا که ته بل ځای مین شو بیا خیلی ښه زړه به درشه کېږي نو د اردو لوی شاعر غالب هم دغه یایي د هر شي ننداره ستا په مخ کې زه کړم آینه د شاه سکندر هم جامې جم سوې دلته د خوشحال بابا یو شعر دی وایي په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایي نه ناپدید سو الله تعالی موږ په هر شي کې وینو لیکن کومه دی نو خوشحال بابا پر دا شعر حمزه بابا دونی کتاب لیکلی دی د خوشحال یو شعر پوره کتاب نو دا سړی وای د هر شي ننداره ستا په مخ کې زه کړم آینه د شاه سکندر هم جام د جم سوې د سکندر باچا یو آینه یادیږي وایي ټوله دنیا یې کې لیده هر شی چې هغه یې لیدو او د جمشید باچا یو کټوره یادیږي وایي په دې کې ده ته بیا دنیا لیدله پیشنګویانې مې ورته کېدې ساینسدانانو د هغې وخت ورته جوړ کړی نو دی وایي ستا مخ ماته دغه دوه شیان دي آینه سکندر او جام جم نو د جمشید باچا کټوری او د سکندر آینه ماته ستا مخ داسې دی نو کېدای شي الله تعالی په تصوف کې ستایي چې بس ستا له رویه هر شی نو کم شی نه دی د پیدا کړی دا هر شي تخلیق لده دی دا له چی شي جوړ دی هغه له ځان ورسو هغه له چی شي جوړ دی هغه له ځان ورسو هغه چا پیدا کړی دی دغته وایي په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم ځکه خوشحال بابا هم دغه خبره کوي ته مرغه د لویو غرونو وې سکندره د مجلس په حال سړی وې دلته رالې په دنیا کې په خلکو کې بند شوې ته خو په لوړو غرو ګرځېدې ښه نو که چیرې د سکندر خټک دیوان ولولاستئ وسطونه به ولرئ د فکر زه تاسو ته وایم په مطالعه باندې هره خانه جلا جلا ډکېږي د چا به لغتونه ډېر سي د چا به پوهه ډېره سي د چا به ویژن ډېر سي د چا به فکر پراخ سي د چا به محاورې زیاتې سي د چا به لږ مطالعه زیاته سي خانې جلا جلا دي هر یوه جلا ډکوي نو زما دغه وینا ده چې دا سړی ووایاستئ د خوشحال د زوی په حیثیت نه د پښتو د یو کلاسیک شاعر په حیثیت یې وګورئ دیوان یې دستیاب دی نو که چیرې تاسو د ده په اړه یو پوښتنه لرئ ویې کاستئ چی شي یادېږي نجوم اچھا نجوم خو نو ستوري ته وایي نجم معنا ستوری نو دا د ستورو علم سته نو دا خو په دې ځای انکار نه کیږي یعنی ستوري دي خلکو معلوم کړي دي پښتنو کې هم د علم الافلاک ډېر علم سته هیله 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 پر اوړمي ماښام راوختې سهیله پرون لا را سره یې نن بیا چیرې یې د شنو کوترو سیله څه مطلب په اول ماښام سهیل راوخیږي زموږ د خلکو څه رایه ده شا په نجونو کې ټالې ده په ستورو کې ښکاره ده درې شلنګي دا رنګه ستوري دي درې داسې دي درې داسې درې شلنګي ورته یایي په ګرد اسمان کې تر هر چا زیاته رڼا ده د غوښ پوړو ستورو ده پیرمنګي چې پروین ورته وایي خشت اول چونی حد معمار کج تا سوریا میرا و دیوار کج فارسی کې سوریا ورته وایي پروین ورته وایي موږ په اردو کې او زموږ کاکړان په دې سیمه کې پیرمنګي زما تر سر دی لاس د بنګي په ورو ورو راځه پیرمنګي نو وخت ښیي نو ستوري دي سته نو دا خلکو دلته ګونجر نومېدی سړی وایي د دغه بوري
سړي داسې غنم پاشل دی ورالو المامکه دا غنم له څه وخته پاشې د ول تر دغه ځایه مې پارون کړي دي له دغه ځایه مې نن کړي دي د سلیکه کې راکش کش تر دغه ځایه د شنکل له دغه بعده قسم د کشنکل وخت چې تیر شو غنم چې راغټ شو هغه د چې کومه لیکه کش کړي و هغه شنه سو چې هاخوا ته هغه نه سو شنه مېړه په ګونجر پسې لاړی ول بلا یې ووه څه چم د په وکه زما په غنم ول ما چم نه دی کړی پلانه ستوری نن ختلی و زیاته غنم نه شنه کېږي نو د ستورو علم سته دا ذریعه د سورس دی سورس نه دی ګناه یعنی سورس دا دی زه په موټر کې سپور یم زه اوس شا وینم نه وینم ښه دلته م آینه ولګوله اوس یې وینم نو تا ته ساینسدان وایي چې سبا دلته باران کېږي دا آینه د سکندر جام جم دغه شان دي پخوا خلکو جوړ کړي وو په آینه باندې زه شا وینم نه آینه مې لګولې ده نو فورکاسټ چې ساینسدان کوي سبا د ستورو په ذریعه د خپل سیستم په ذریعه د ساینس د علم په ذریعه یو آینه یې لګولې ده در وایي چې دلته باران کېږي دلته امکان دی دلته دا نو پرابلم باچا خو نو دا ښه عالمان مې ګډ له ځانو سره کښېنولي وو د باچا خو پاور وایي پیسې ډېرې وې سورسیز یې ډېر وي یو سړی د علم مطلب د بوري ګونجر وي دی په خبر سوی بیولی راځه له ما سره کښېنه دا خبرې ما ته کوه نو بیا تنخوا م ورکوله مړۍ بیا هم ښه غوړه وه بس کار بیا هم ښه باچا نن دا دی موسی علیه السلام د زوکړې خبره د فرعون د باچایي د ختمېدو خبره د هغه وخت نه جومیانو کړې ده نو ورته وویل سړی پیدا کېږي په دغه بني اسرائیل کې ستا باچایي در ختموي نو قرآن راوړی ده دا دونې غټه کیسه بیا ډول بس یا تر کښنی یې لکه وایي ما نه رانګړ مړه کاست او دوغن سخوندر وایي چې ګرد 4 لکه 40 زره 4 زره هر څو چې دي فګر داسې دي نه ځینې وایي 4 زره ځینې وایي 40 زره ځینې وایي 4 لکه موږ به ګس کښنی فګر راواخو آبادي پخوا دونې نه وه 4 زره کښنیان یې مړه کړل چې کم موسی دی هغه په خپل کور کې لوی یعنې نو د الله تعالی بیا خپل نظام دی ته مړه کوه زه هغه سړی په تا لوی وم نو دا خو دته بیا دغه نجومیان ویلي وو جادوګران ویلي وو د خپل علم د جادو او د ستورو د علم په ذریعه باندې بله پوښتنه دا سته ده په دا کې شورت مه وه ښه چش زامن نه دي رامعلوم زامن یې معلوم نه دي بس فراق یې راوړی دي د زویانو مړینه یې بیان کړې ده وجه یې نه ده بیان کړې بله پوښتنه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پر اخلاق او په سیرت باندې غږېدل وفات نامه چې د ده مړینه ده نه نور نامه چې د ده ژوند نور له نوره ډک شاعرانو نومام پورې شته احاړ و تکسر المرتیائی احاړ د مولانا عبدالغفار بریالي د دیوان نوم دی بله پوښتنه مهر مشتری دام کیسه بله پوښتنه تاریکه نسته